درنو لیدونکو سلامونه او ښې چارې. زه ډاکټر بهیج عثماني یم. طبیعي ده چې مور و پلار ته خپل اولادونه بې دریغه ډېر ګران وي. خو ځینې په دې ګرانښت کې دومره مخکې ولاړ شي چې حتی نه غواړي خپل ماشومان یې یو کوچنی کار هم پخپله وکړي یا په کوم کار کې ستړي او ستومانه شي. زه مې په اولادونو د کور کارونه نه کوم. لا ماشومان دي، پرېږده چې له خپل ژونده خوند واخلي. زما اولادونه دومره نازولي دي چې لا یې پیاله پر پیاله نه دی. لور مې پخلی نشي کولی، زوی مې جارو نشي وهلی، د کور له کارونو سره بلد نه دي. هر څه ما ورته کړي، څه وکړم؟ اولاد دی نو زړه مې ورباندې خوږېږي، آخر ماشومان دي. دوی په دې فکر وي چې دا له اولادونو سره مینه ده، خو دا مینه نه، خیانت او خورا ستر ظلم دی. که ماشومانو ته یې کارونه ونه سپارئ او هر څه ورته تاسو وکړئ، دوی به هیڅ کله پر خپل ځان او خپل وړتیاو باور پیدا نه کړي او نه به هم ځان ته درناوی ولري. تل به یې نورو ته سترګې وي چې یو څه ورته وکړي. ماشومان پرېږدئ چې تېروتنې وکړي او تېروتنې هغه وخت کېږي چې یو کار ترسره کړي، او کله چې یو څوک هیڅ نه کوي، قرار ناست وي، نو تېروتنې به له کومه شي. هغوی ته فرصت ورکړئ چې خپلو تېروتنو څخه زده کړه وکړي، د خپلو کړنو او چارو بیه ادا کړي او له عواقبو سره یې مخامخ شي. څومره چې ماشومان کوچني وي، په هماغه کچ به یې تېروتنې وړي او د هرې تېروتنې بیه به ټیټه او د اداینې وړ وي. له همدې کبله د ماشوم روزنې کارپوهان سپارښتنه کوي چې ماشوم ته باید له 8 میاشتني عمر څخه چې ان خبرې نشي کولای، وویل شي چې خپل جرابې په خپله وباسي او په خپل ځای کې یې کېږدي. له څو ځله تکرار وروسته د 8 میاشتو ماشوم دا وړتیا لري چې ستاسو په سپارښتنه ځان پوه او عملي یې کړي. د بېلګې په توګه 9 کلن زوی هره ورځ ښوونځي ورکړې کورنۍ دنده په یوازې سر نه ترسره کوي. مور یا پلار غواړي کابونیمایي دنده پر مور یا پلار او پاتې په یو عالم جنجالونه او نخرو ترسره کوي. دا د هغې تېروتنې پایله ده چې مور و پلار کابو 4-5 کاله وړاندې د مینې او ګرانښت تر نامه لاندې ترسره کړې او خپل زوی یې نه دی پرېښی چې خپل کارونه په خپله وکړي. کله چې مور یا پلار د ماشومانو د کارونو مسئولیت اخلي او په خپله یې ترسره کوي، ماشوم ته په پوښلې او ملایمه بڼه دا ویجاړونکی او خورا خطرناک پیغام ورکوي چې هغه یې د کولو توان یا وړتیا نه لري. اوس دا مور و پلار باید څه وکړي؟ توپیر نه کوي چې ماشوم څو کلن دی. مور و پلار باید له همدې شیبې د مرستې او مینې په نوم دغه جنایت پای ته ورسوي او ماشوم پرېږدي چې خپل کارونه، هغه د کور وي او که د ښوونځي، په خپله ترسره کړي. هغه باید ځان د خپلو کارونو مسؤل وبولي. په پورتنۍ بېلګه کې مور یا پلار باید له خپل ماشوم سره په ډېره مینه وغږېږي او په واضح او څرګند ډول ورته ووایي چې زه نور تاته نه وایم چې کورنۍ دنده دې ترسره کړه. ته اوس 9 کلن یې، په 2م ټولګي کې یې، دا ستا کار دی چې خپله دنده ترسره کړي. که ته د کورنۍ دنده نه غواړې ترسره کړې، ستا خپله خوښه او انتخاب دی. ښوونکی به در څخه خوابدی وي او د تفریح په وخت کې به په ټولګي کې ناست وي. د باندې به نشي وتلی او که همداسې ادامه ورکړې، په همدې ټولګي کې به پاتې وي. نور ټولګیوال او ملګري به دې 3م ټولګي ته ولاړ شي. کیدای شي دغه ماشوم به شور ماشور او چنګ پنګ وکړي، خپه بشي، خو مور و پلار باید پر خپله خبره او پرېکړه ټینګ ودرېږي. بالاخره به هغه مجبوریږي چې خپل کار په خپله وکړي. پروا نه لري که هغسې یې نه ترسره کوي چې تاسو یې غواړئ. همداراز که ماشوم د باندې وځي او کرتۍ یې هېرېږي، د بوټ بندونه یې نه وي تړلي یا ترې کتابونه پاتې وي، دا باید د ماشوم مسؤلیت وي چې خپل توکي او اړتیا وړ کارونه په یاد وساتي، نه د مور و پلار چې هر څه ور په زړه کې
او یا یې په یوه منډه ورته چمتو کړي. پرېږدي چې د ماشوم ساړه وشي، ولویږي، یا په ښوونځي کې د کتابونو د نه لرلو له کبله د ښوونکي خبرې واوري او د خپلې بې پامۍ له عواقبو سره مخامخ شي. کیدای شي 2-3 ځلې به یې څه تر هیر شي، خو په پای کې هرومرو خپل مسئولیت او دندې ته متوجه کیږي چې څه باید په یاد ولري او څه باید څه وخت ترسره کړي. پرېږدئ چې ماشومان تېروتنې وکړي. د دې عمر د تېروتنو پایلې ډېرې وړې او ساده وي، ګرانې نه پرېوځي، ګالل کیدای شي. له همدې لارې ماشوم مسئولیت منښت زده کوي، پر ځان بسیا او راتلونکي ژوند یې روښانه کیږي. د دې وړتیا پیدا کوي چې د خپلو امکاناتو په رڼا کې خپلې ستونزې په خپله هوارې کړي. دا ماشومان په لویوالي کې چاته اړمن او محتاج نه وي، د بل لاس او خولې ته نه ګوري او له ننګونو او چلنجونو سره د مخامخي وړتیا لري. ماشومانو ته د هغوی د ټولو کارونو سپارل به په لومړي سر کې درته سخت او ظالمانه ښکاري، مګر دا له هغوی سره لویه ښېګڼه ده. یو چا ته د مسئولیت منښت او مسئول اوسېدلو هنر ورزده کول ډېر ستر کار او یوه بې سارې ډالۍ ده چې یو څوک یې ترلاسه کوي. تصور کولی شئ په خپل لاس د خپل برخلیک د سمبالولې او کنټرول احساس یا د ځان بسیاینې او غښتلتیا احساس څومره خوږ او ارزښتمن وي. له ذهني او رواني پلوه د پیاوړو ماشومانو د سترولو لپاره لومړی هغوی ته اجازه ورکړئ چې خپلې ستونزې په خپله هوارې کړي. که هغوی یې منلو ته چمتو ول، بیا کولی شي ورته لارښوونې او وړاندیزونه وکړي، خو یوازې هغه وخت چې هغوی ستونزه حل کړې وي. که غواړئ د ستونزو د هواري پر مهال د خپلو ماشومانو لاسنیوی وکړئ، نو دا 4 پړاوونه له پامه مه غورځوئ. لومړی، ورسره د زړه له کومې خواخوږي څرګنده کړئ. مثلا ووایئ پوهیږم آسانه نه ده یا به درته ډېره سخته وي، خو باید په خپله یې وکړئ. دویم، په ډېره مینه، پسته ژبه او ناز یې له خپلو چارو، ستونزو او مسؤلیتونو سره مخامخ کړئ. د بېلګې په توګه ورته ووایئ څه فکر کوې، څه باید وکړې. بیا په ټول ځان او پوره زغم ورته غوږ ونیسئ چې څه ځواب درکوي. دریم، که یې وویل نه پوهیږم، ویې پوښتئ چې آیا غواړي واوري نورو ماشومانو په ورته شرایطو کې څه کړي دي. که یې ځواب هو، 2 یا 3 وړاندیزونه او انتخابونه ورسره شریک کړئ. او څلورم، ماشومان پرېږدئ چې د خپلو امکاناتو په رڼا کې ستونزه هغسې حل او یا کوم کار هغسې ترسره کړي څه ډول چې دوی ته مناسب ښکاري. مثلا ورته ووایئ په تمه یم چې ستاسو پرېکړه واورم یا کار مو ووینم، زه پر تاسو باور لرم. کله چې ماشومان له تاسو سره خپلې ستونزې شریکوي، مثلا درته وایي ستړی یم یا نور یې زغم نه لرم یا پیسې نه لرم، ویې پوښتئ چې ستاسو په نظر څه باید وکړي. باید هومره وخت غلي او چوپ شئ چې ماشومان پر خپلې ستونزې سوچ وکړي او حل لاره پیدا کړي. ځان درناوی له ځان بسیاینې پیلېږي. تر بیا.